اصطلاح په افغانستان کې د خبريالانو مرکز وروستی راپور رد کړی دا ور له مخه. لومړی به له تاسو واورو ولې دا راپور مو رد کړ او په ټوله کې د تیر کال رسنیز وضعیت په اړه ستاسو برداشت څه دی؟ مهرباني. اصلي موضوع خو دا ده چې د رسنیزو فعالیتونو په اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت دریځ هغه د اسلامي شریعت دریځ ده. طبیعي ده چې کومه حد پورې چې د اسلامي شریعت رسنیو ته کوم حدود کې ازادي او حق ورکړی سي، د بیان حق ده او دا راز د معلوماتو خپرولو حق ده او د غرض د دوی د مسؤلیت حق ده، هغه ټول الحمدلله ورکړ شوی ده. البته حکومت نوی سو، حالت نوي سول، تر اوسه پورې هغه د رسنیو ټولیز رسنیو کوم قانون چې موږ لرو لا هم لاسرسي ته نه ده آماده شوی چې رسنۍ ټول لاسرسي ولري. داسې ځینې محدودیتونه هم وو، خو له دې سره سره بیا هم په رسنیو کې د رسنیو هغه فعال ساتل، د رسنیو سکرینونه فعال، دغسې هغه نهادونه چې کوم رسنیز فعالیت کوي هغه فعال ساتل، د هغو حمایت کول وخت په وخت افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات فرهنګ د وزارت لخوا د نورو نهادونو لخوا نه دا د هغه ګامونه دي چې تر اوسه پورې د رسنیو سره همکار پاتې شوي دي. د نورو مختلفو برخو کې اسلامي امارت دریځ دا ده چې رسنۍ خپل فعالیت وکړي او خو د هیواد قوانین، ارزښتونه او هغه څه چې موږ هیواد ورته اړتیا لري هغه په نظر کې ونیسي او رسنیز اصول په نظر کې ونیسي. په دې چوکاټ کې د رسنیو فعالیت موږ حمایت کوو او په عموم کې د تیر کال رسنیو فعالیت تر ډیره پورې ښه او مثبت بولو. سلامت اوسئ مجاهد محترم. یو ټکي ته مو اشاره وکړه چې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو سره هڅه مو وکړه چې لږ تر لږه سکرینونه فعال وساتئ. ستاسې له نظره په افغانستان، په اوسني افغانستان کې د خپلواکو یا نادولتي رسنیو شتون څومره مهم بولئ د دې وضعیت لپاره؟ رسنۍ ډېرې مهمې دي په عموم کې، او بیا نادولتي او آزاد رسنۍ خپل اهمیت لري. ځکه که چیرې رسنۍ فعاله وي او د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل او د وسیط رول لوبوي، او دا ډېر مهم رول ده، هم د حکومت لپاره ډېر اهمیت لري، هم د ملت لپاره ډېر اهمیت لري. رسنۍ کولی شي معلومات خپاره کړي، هغه معلومات چې کله د خلکو شکایت وي، کله د خلکو ګیله وي، کله د خلکو غوښتنه وي، کله د خلکو ستونزه وي، دا رسنیزه کېږي. کله چې رسنیزه کېږي بېلابېلو برخو کې مسؤلین له لوړ مسؤلیت ته ونیسي تر هغه ادنا مسؤلیت پورې ټول مسؤلین ټول ورته متوجه کېږي، هغه اوري، هغه خبره اوري او توجه ورته کوي. د دې په پایله کې اصلاحات منځته راځي. که چا کمی او کاستي کړي، کومې ادارې نارسایي کړي، هغه توجه اړوي او هغه ستونزه حل کېږي. په ټوله کې د ملت سره همکاري جوړېږي. او همداراز که خدای مکړه په کوم اداره کې معیب وي، په کوم شخص کې معیب وي، په حکومتي چارواکو کې او ستونزه وي یا نیمګړتیا په کارونو کې لیدل کېږي، نورې ستونزې دا هم د رسنیو د معلوماتو په مټ باندې راوځي او مشران ورته متوجه کېږي، د اصلاحاتو هڅه یې کوي. نن دنیا کې موږ تاسو پیږو چې رسنۍ د حکومتدارۍ په سیستم کې هم یو مهم عنصر ده چې حکومت په ښه پلوي باندې رهبري کولی او غیر مستقیم ډول اداره کولی شي. ان ټول مسؤلین کوشش کوي چې کار ډیر ښه پروفیشنل او اصولي وکړي، ځکه که نه وي بیا پیږي چې رسنۍ دا معلومات خپرېږي او ما دپاره هم ښه نه ده، د ادارې دپاره هم کمیر جوړېږي، نو ټول توجه کوي د خپل کار په اړه باندې. دا ډېر مهم ګام ده. خو دا شرط سره تړلی چې رسنۍ باید د هر هیواد لکه څرنګه په نورو هیوادونو کې هم دا دي خپل قوانین لري، د قوانینو په چارچوب کې فعالیت کوي. د افغانستان هم رسنۍ باید د خپلو قوانینو او ارزښتونو په دننه کې فعالیت وکړي، چې په دې سره موږ کولی شو د رسنیو اصلي موخې چې کومې د معلوماتو شریکېدا، د ټولنې په اصلاح کې رول، داسې د حکومتولۍ په سم کولو کره کولو کې رول د ټول ادا کوي او د ټولنې لپاره ډېر مثمر تمامېږي او مفید تمامېږي. ډیره مننه. د قوانینو او ارزښتونو خبره مو وکړه. کوم قوانین او کوم ارزښتونه اوس مهال چې تاسو ګورئ په افغانستان کې رسنۍ هم فعال دي، او کوم نورمونو او ارزښتونو ته چې تاسو اشاره وکړه کار هم دې لپاره رسنۍ فعال دي او کار هم کوي، فکر کوئ اوس مهال افغان رسنۍ چې په افغانستان کې دي د کوم قوانینو او ارزښتونو له مخې کار کوي؟ یو خبرې ته ما اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه مدون جزئي قانون چې رسنیو پورې ارتباط لري دوی ته په لاس کې نه ده ورکړل شوی. مخکني قوانین چې هغه تر کار لاندې سول، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت کې کار پرې وشو، بیا جلا کمیټې کار پرې وکړه، بیا د عدلیې محترم وزارت ته لاړه، هغوی کار پرې وکړه. اوس مشرتابه ته تلل چې انشاءالله نهایي کېږي به
په لنډ وخت کې موږ امیدوار یو. دغه له مخې بیا موږ هغه ټول جزئیات شریکولی چې دا د رسنیو مسؤلیت ده، د قانون ده، د هغه چوکاټ ده. خو تر اوسه پورې هغه رسنیو سره موږ وخت په وخت کېنستلو، یا په هغه اوله ورځ چې تغییرات او تحولات راغلل او بدلون راغی، موږ رسنیو سره موضوعات شریک کړي، او 2 3 4 موضوعات لوی موضوعات په ټوله کې ورته ویلي چې په هغوی باندې دوی باید عمل وکړي. هغه عمومي شیان دي چې بیا دوی د انتقاد او ستونزې نه ژغورل کېدلی شي. اول دا ده چې اسلامي ارزښتونه، اسلامي قوانین دا کلک مراعات کړي په خپلو نشراتو کې او په خپلو چاپېریالونو، په ادارو کې، فعالیت کې، په ټولو برخو کې. چې افغانستان یو اسلامي هېواد د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره ډېره لویه مبارزه وشوه، ډېرې سترې قربانۍ ورکړل شوې. دا رسنۍ هم افغاني رسنۍ دي، د افغانستان وګړي پکې فعال دي، د افغانستان بچیان پکې فعالیت کوي، طبیعي د ټول مسلمان دي. خو د رسنیو هغه کړنه او عمل باید د اسلامي شریعت په چوکاټ کې وي. په دې معنی چې هغه اصول چې اسلامي کې دي، هغه د وینا دپاره، د معلوماتو د خپراوي دپاره، دا مد نظر ونیسو، غیر اسلامي شیان او غیر اسلامي خپرونې ونه لري. دوم داسې د افغانستان ګټې ډېرې مهمې دي چې افغانستان ملي ګټې محفوظې وي. په دې معنی زموږ په یوه جغرافیه لرو، د دې په ضد څوک خپرونې ونه کړي، د وحدت په ضد څوک خپرونې ونه کړي، د بې اتفاقیو ته څوک لمنه ونه وایي، سمتي، ژبني او نور تعصبات څوک راونه پاري. دغه شیان چې هغه ملي د ګټو خلاف بلل کېږي، عامه امنیت په نظر کې ولري، د امنیت خلاف اقدامات په رسنیو کې ونه لرو. دا هغه څه چې په نورو هېوادونو کې معمول دي، زموږ هېواد هم اړتیا ورته لري. او دریم هغه څه دي چې باید شایع افغاني چې دروغ یو شی محض کذب یو چې خپرېږي، یا څوک نشرولو هڅه کوي، رسنۍ هغه ورسره همګامه نه کړي. دا د رسنیزو اصولو او اعتبار له مخې نه مهم دي، او زموږ دپاره هم، د ټولنې دپاره او د اجتماع دپاره هم اړتیا ده، اسلامي امارت هم غواړي. دغه 3 لوی ټکي اوس موږ دوی سره شریک کړي دي. تر اوسه پورې الحمدلله کوم رسنۍ چې فعالیت کوي په همدې چوکاټ کې روان دي، فعالیت کوي، فعاله دي. نور موږ همکار ورسره پاتې سوي یو، برخه کې موږ سره ولاړ یو. د دوی ستونزو ته تر ډېر رسیدګي سوی، کله کله به نابلدۍ وي، زموږ پولیس نه وي سول، زموږ امنیتي ارګانونه نه وي سول. د دوی سره په کړنو کې کله کله نابلدۍ مخته راته، یا ناسم تصور له رسنیو نه موجود و زموږ په سطح کې. البته په دې باندې ډېر کار اوس تر اوسه پورې اوس ډېر ښه سوي دي، حالت ټول څه بدل سوي دي، د رسنیو په وړاندې برخورد د هر څه تر حده کړي. مننه مجاهد صاحب. اجازه راکړئ یو دې اړه وضاحت وشي چې تاسو ویل چې اوس مهال رسنۍ د اصلاحاتو لپاره کار کوي، او په هغه اصل کې هم د رسنیو د ایجادي فلسفه هم دا ایجابوي چې په اصلاحاتو لپاره کار وکړي. اوس مهال 2 کاله تیر شوي دي، رسنیو د اصلاحاتو لپاره څنګه کار کړی، او لا هم څنګه کولی شي چې رسنۍ انتقادونه وکړي، د افغانستان د اوسني حکومت له بودیجې خبر سي، او ځینې نور مسایل چې ګونګ پاتې، ابهام پاتې، ولس ته په دې اړه معلومات ورکړي، راپورونه پرې جوړ کړي، څومره کولی شي؟ بلې تاسو خو پوهېږئ افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د افغانستان د حکومتي سیستم هم یو اسلامي سیستم ده. موږ باید د رسنیو دپاره هغه چوکاټ په نظر کې ونه نیسو کومه چې په دیموکراسي نظامونو کې په نظر کې نیول کېږي، یا غربي دنیا یې معمولوي. ځینې نورو شرقي دنیا هېوادونو کې موږ تاسې باید نظر واچو چې د هغو په تناسب افغانستان راواخلو، رسنۍ راواخلو، بیا یو مناسب تناسب وکړو. په رسنیو کې هغه څه چې ما یادونه وکړه، دا شی موږ ته مهم دي، او موږ فکر کوو چې د افغانستان رسنۍ دغه مراعات کوي، هم اسلامي اصول تر اوسه مراعات کړي دي، هم ملي ګټې په نظر کې نیولې دي، او هم د شای افغانۍ مخه نیول شوې چې متاسفانه یو وخت ډېر په شدت او په زور کې شای افغاني کېدله. متاسفانه د اشغال په دور کې د اشغال تر سوري لاندې یا یو جهت هېڅ غوږ نه نیول کېده، د موضوعاتو په اړه باندې چپه معلومات خپرېدل، ناسم معلومات خپرېدل، د بې اتفاقیو دپاره کار رسنیو نه اخیستل کېده، قومي تعصبات ته کار کېده، فحشا ته کار کېده، بې حجابۍ ته کار کېده، مختلف ناحیو نه متضرر وو، رسنۍ متضررې وې، زموږ ټولنه یې متضرر کړې وه. دغو ټول نه اوس راوتلې دي رسنۍ. دا ښه وضعیت د رسنیو دپاره ده. بل د معلوماتو په خپراوي کې حکومت څه کړي دي، مثلا د خپل د کلنۍ حساب سي ورکوي، یا مثلا کلنۍ فعالیتونه سي رسنیز کېږي، هر وزارت راځي مکلف کېږي د رسنیو په مخ کې کینی، او بې له سانسور څخه هغه نه پوښتنې کېږي او معلومات ورکوي. دا یو ښه پرمختګ ده. هر وزارت ویان لري، هر ارګان ویان لري، تر حده پورې چې دوی کولی سي او توان وي او معلومات وي، هغه د رسنیو سره وخت په وخت شریک کېږي. دا ښه پرمختګ ده. البته ځینې شیان چې دي چې هغه ابهامي حالت لري، لکه مثلا د بودیجې موضوع تاسو یاد کړه چې بودیجې موضوع موږ بودیجه درلود، الحمدلله تصویب سو خاصه، ولې په کل کې رسنیو سره شریک سو، جزئیات ځکه نه شریکېږي یا لازم نه، بلکې چې موږ بیا ځینې ستونزې هم لرو.
افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل دښمنان لري، بیلابیل برداشتونه کیږي، پرمختګ مخ هم نیول کیږي، کله کله بیا خنډونه راته ایجادېږي. د دې په خاطر باندې لازم وبرسو جزئیات سره وړاندې لاړ نسو. دا بیرته په هغه کټګوري کې راځي چې ما وایي چې ملي ګټې باید په نظر کې ونیسو. دلته رسنۍ هم سره اړې دي چې باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي. خو بیا داسې څه نشرات لکه په غربي دنیا کې چې کشمکش په خاطر کې دیموکراسي هیوادونو کې چې دیموکراسي حاکمه دلته څه نشریږي، هغه باید موږ په افغانستان کې یو اسلامي هیواد د اسلامي حکومت اوس لري، دا ونه غواړو. دا توپیر باید په نظر کې ولرو. او ځینې بیا داسې هیوادونو سره په مقایسه کې راواخلو چې هغلته بیخي د رسنیو غږ شته او یا کوي ټول د حکومتي سیستم لاندې دي. نو دغه په نسبت باندې افغانستان اوس ډېر ښه په رسنیز فعالیت کې او په رسنیزه برخه کې پرمختګ کړی دی. په خیر اوسې یوه یادونه کوو چې په روان سپیس کې په 2023 کال کې د خبریالانو په وضعیت، بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسي په اړه بحث کوو. یو شمېر خبریالانو ځینې پوښتنې هم رالیږلي چې وروسته به بیا پرې تم شو. مجاهد صاحب، یوه مسله چې له بیرون هم دغسې راپورونه خپرېږي، دلته چې کومو خبریالانو سره، رسنیو مسؤلینو سره لږ تر لږه زموږ بحثونه کېږي، تر یعنې هغه کوم معلومات چې موږ په لاس کې دي، داسې مهال ښکاري چې په آزادو رسنیو پر کار د اسلامي امارت اغېز ډېر برجسته ښکاري. څه فکر کوئ ولې چې؟ نو دا اغیز که تاسو لیک تشریح کړئ په کومه برخه کې څه ډول اغیز کاری طبيعي د یو نظام او حاکم سپیر چیرې وي په ټولو جامعه باندې اغیز وي او اثر وي. دې خو څوک انکار نشي کولی. دا اغیز څه ډول دی؟ منفي اغیز، مثبت اغیز، او دا څه ډول دی؟ د مداخله او د سانسور اغیز کنه د اصلاحاتو یا د څار اغیز؟ دا ټول باید تشریح شي بیا سره جواب ویل شي. د نشراتو باندې تاثیر ښکاري، دغه راز په ځینو هغو سوژو باندې، مسایلو باندې چې لکه یوازې د نجونو مسله که مونږ یاده کړو، ځینو مسایل چې تکرارا رسنیو کې په دې باندې بحث هم کېږي، ولې لږ تر لږه هغه رسنیو کې یو احساس موجود دی چې حکومت ترې یا ویره لري په اصطلاح، یا نه غواړي حکومت پرې خوابدی کېږي. نو په دې خاطر رسنۍ هڅه کوي چې یو ډول احتیاط وسي او ځینې مسایل پوښښ نسي. نو زه فکر کوم هغه درې اصول مو کې خودل که دغه اصول په چوکاټ کې غوښتنه وي خو جلا ده، او دې اصولو په دننه کې حکومت پر رسنیو باندې هېڅ کار نه ده درلود. دا اوس هم ما ویل که څوک د اسلامي شریعت خلاف نشراتو نه کړي، موږ ستونزه نه ده ورسره درلودلې. که څوک د ملي ګټو په خلاف نشراتو نه کړي، موږ ستونزه نه ده ورسره درلودلې. که څوک شایع افغاني ونه کړي، یو شی موجود نه وي د نشر کې او خپور کې چې د رسنیز هغه معیار نه خلاف ده، نو بیا اسلامي امارت ستونزه نه ده ورسره درلوده. که تاسې اوس مثلا لږ مخکې ما د طلوع فرا خبر بحث کوت، هلته استاد احمد سیدي راغلی و بحث یې کوه، هلته ډېر آزاد بحث یې درلود، او یو بحث یو کې وایي چې طالبان د دې په خاطر راوړل شوي دي، د دې په خاطر راوړل شوي دي، شی داسې کول یعنې لکه طالبان څه بل چا راوړي. دا یو مبصر هغه د وینا یې وکړه، زموږ په سکرین باندې نشر شوه، زموږ په هېواد کې اورېدونکو واورېد، خلک به خپل قضاوت وکړي. یعنې موږ تلویزیونونه که تاسو تعقیب کړئ، آزاد سیاسي بحثونه تعقیب کړئ، انتقادي برخې تعقیب کړئ، زه فکر کوم ستونزه نشته. د رسنۍ هم داسې ویر کوم نه احساسوي چې د حکومت له ډاره څه ونه وایي، داسې زه فکر نه کوم. تاسې موږ رسنۍ که پرله پسې یو دوه ورځې ورته کښېنئ د سیاسي بحثونو کې، سیاستمداران، کارپوهان، د رسنیو کارکوونکي، ټول هغه فضا بحثیزه فضا تاسې مطالعه کوئ، په خپله پوهېږئ چې دلته په سیاسي برخه کې ستونزه نشته چاته. په خیر اوسئ. تاسې به هم وایاست چې ډېر کله د رسنیو خبریالان یا همکاران د رسنیو مدافعین جوړیږي، خو اجازه راکړئ چې یو بل بحث چې د رسنیو سرغړونو ته ورګرځي، تاسې او حکومت د سرغړونو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی، عملاً کار پیل کړی دی. دغه کمیسیون په اړه هم لږ معلومات راکړئ، چارې څنګه روانې دي، او فکر کوئ د رسنیو په کنټرول او حتی لږ تر لږه هغه د سرغړونو مخنیوي برخه کې څومره اغېز لري؟ بلې د رسنیو د تخطی کمیسیون اقلا خپل کار شروع کړی، دا په خپل یو پرمختګ ده. تر اوسه پورې ناستې هم لري، ګڼې ناستې یې کړي دي. اوس هم زه خو کابل کې نه یم، کېدای شي ناستې ولري، خو یو تحول دا راغلی چې کله موږ رسنیزه ستونزه ووینو یا یو خبریال د چا په کوم ولایت کې یا په مرکز کې ستونزه پېښ کړي، زر سه مسؤلین په جریان کې کوو، دا د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه تخطی کمیسیون رهبري کوي، هغه په جریان کې ستونزه ډېر زر حل کېږي، یعنې رسیدګي ورته کېږي. د دې معنا دا ده چې دوی متوجه دي خپل کار ته، خپل مسؤلیت تر ډېره ادا کړی، او دا په خپله د فعالیت برخه ده د دوی. نور داسې کار څومره وخت کې غونډې کوي، د اصول له مخې نو دوی باید په 2 هفتو کې په میاشت کې غونډې درلودی. خو زه دقیق معلومات اوس نه لرم چې دوی به څومره وخت غونډې کوي، خو شتون لري داسې یو کمیسیون. بل نور ممد ارګانونه هم شته، مثلا د رسنیو مرکز د رسنیو سره ډېر ښه تماس لري، کله که ستونزې پېښې شوي دي د رسنیو د ارګان ترمنځ، د رسنیو د اشخاصو ترمنځ، حتی دوی منځګري کړې ده، زر هغه موضوع حل کړې ده، یعنې ستونزه نه ده ورته لویه شوې.
او همداسې کله کله ګرفتاریان یې شوي یا څه خبریال د کار په ساحه کې له ستونزو سره مخ شوی، یعنې غږ یې زر رسېدلی ترې اورګانه، حتی یا استخباراتو له خوا نه کوم څوک په یو شک و اشتباه باندې نیول سوي یا تور پورې سوی، حتی موږ خپله هم هڅه کړې ده او دغه ارګانونه هم ټولو هماهنګ باندې یو څو غږه پورته کېږي د رسنیو په دفاع کې. دا په خپله دې معنا لري چې نظام نه غواړي چې د رسنیو ستونزې سره مخ شي، او کوم ارګانونه چې دې کار دپاره دي هغه هم تر حده پورې همکاره دي له رسنیو سره. ډیره مننه مجاهد صاحب، خیر اوسئ. یوه پوښتنه چې موږ سره په دې سپیس کې صالح محمد صالح صاحب هم ملګری دی او دا پوښتنه رالېږله، او موږ سره هم دا پوښتنه شته چې تاسو مخکې ویلي وو د رسنیو قانون نافذ دی، وروسته هم بیا وویل چې پر دغه قانون کار کیږي، خو تر اوسه برخلیک څرګند نه دی، ولې؟ او دغه موضوع ما مخکې اشاره ورته وکړه لنډه، چې په رسنیو د قانون چې څو پړاوه د کار درلودل. اول پړاو د اطلاعات فرهنګ وزارت کې و، 2 ځلې په دې باندې، یو ځل زه پخپله په معاونیت نشراتو کې هم کار مې پرې وکړ، ډېر ښه برابر سو. دوم ځل بیا د وزارت له خوا نه یو ټیم وټاکل، زه په دا وخت کې وزارت کې نه وم، هم په رسنیو کارونه دواري بیا دقیق نظر وسو، د اسلامي زاویې نه ډېر دقت وسو، علما ورسره ناست وو. درېیم وار بیا یو هیئت وټاکل، چې په هیئت کې بیا زه وم، د امر بالمعروف وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو هیئت وټاکل چې دغه قانون بیا د اسلامي احکامو له زاویې نه وارزوي، چې کوم ځای کې تصادم له اسلامي احکامو سره رانسي، هغه هم په ډېر دقت سره وارزول سو. بیا لاړ عدلیې وزارت ته، موږ خبر یو چې عدلیې وزارت ډېر قوي ټیم لرو، هغه ټیم هم د قانوني لحاظه دغه قوانین بررسي کوي او هم د اسلامي احکامو سره د تطبیق په برخه کې هغه ډېر ښه دغه قانون کې کوم اصلاحات چې کړي وو ډېر ښه وو، او هغه مقصود چې د رسنیو په قانون کې کوم شی ده هغه خپل ځای پاتې وو، خو دفاع یې لا سوی وو او ځینو برخو کې چې لږ ستونزې وې هغه ورته اصلاح کړې وې. بیا نو لاړ د مشرتابه دفتر ته د قانون چې توشیح، نو هلته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او چې معلومات کوو، هلته حجم د قوانینو ده، یعنې دا بله ستونزه نشته، هلته ډېر زیات د ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سول له سره کره کتنه پرې وسوه، دقت پکې وسو، هغه هلته تر کار لاندې دي، نو د نوبت ته منتظر دی څو پورې، ځکه پخپله علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه پخپله بررسي کوي، پخپله ګوري دغه قوانین. نو طبعا دغه وختګیره سو، تر اوسه پورې انتظار سوی ده او ځنډ پکې راغلی، که بل څه وجه نه ده ځنډ. خیر اوسئ. یوه یادونه دا هم کوم چې دا ملګري او میلمانه را سره ډېر په ځنډ پاتې نشي، یو وضاحت نور هم مجاهد صاحب نه اخلو، له هغه وروسته بیا به دوی ته ورګرځو. مجاهد صاحب، مشخصا د یو مشخص قانون د نشتون له امله په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره د ولایتي چارواکو چلند متفاوت دی. مثلا په یو ولایت کې ویل کېږي چې خبریال له هر چا سره چې مرکه کوي او یا خبرې کوي باید د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست نه اجازه واخلي، او هر خبر یا راپور چې کله جوړوي هغه هم باید لومړی دغه ریاست ته واستوي، تر څو د هغه ریاست له تایید وروسته بیا اړوندې رسنۍ ته ولېږل سي او بالاخره خپور سي. ستاسې له نظره د دې دوه ګوني چلند لامل څه دی او د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ بلې دا خو یو ځل داسې وسول چې په ولایتونو کې د خبریالانو شکایتونه دا و چې دوی ادارو ته نه پرېښودل کېږي، چې کله دوی راپور جوړي یا معلومات غواړي، یا ادارې والا مسؤل دوی سره نه ګوري، معلومات نه ورکوي، یا یې نه پرېږدي ادارو ته دننه. بیا موږ یو سیستم داسې جوړ کړو چې تر هغو پورې چې قانون راوځي دغه برخه کې عملي سهولت ایجادېږي. 2 کاره ضرور دي، یو داسې موږ په خپله د اطلاعات فرهنګ وزارت او دغه اطلاعات فرهنګ ریاستونه په ولایتو کې له مشرانو سره د رسنیو د اهمیت په باره کې او د دوی د ضرورتو د راپور او د معلوماتو د غوښتلو د اړتیا په مورد معلومات ډېر شریک، ځکه دلته مشران اکثره بدلیدل، نوي هم راتلل ادارو ته، نو دا باید یو معلوماتي برخه هم د مشرانو ډېر رسنیو سره تعامل فرق وکړي. دوم دا اوس تر هغو زمانې پورې زموږ د اطلاعات فرهنګ رئیسان اړ دي چې دا خبریال چې کله کوم ادارې نه معلومات کول غواړي، خبریال بدرقه کړي، هغه بوځي تر هغه پورې اجازه ورته واخلي، دی تر مسؤل پورې ورسي چې بیا دی کله مرکه کوي یا معلومات غواړي اورګانه، دلته باید اطلاعات فرهنګ ورسره هماهنګ وي، څو د خبریال د ستونزو سره مخ نه سي، امنیتي ستونزې سره یا کوم ځای کې د تلاشي سره مخ نه سي، مخ کېږي تلاشي کوي ورکوي، نو هغه ته بیا څوک برخورد سره نامناسب ځکه شکایتونه ورسېدل. نو دغه د دفع دپاره موږ په اطلاعات فرهنګ باندې دا لازمي کړه چې دوی باید دغسې مرکو ته چې خبریالان غواړي یا معلومات غواړي یا عموما د ادارو په اړه د هغو د کارکردګۍ په اړه اړتیا وي چې معلومات حاصل کړي، باید دوی همکاره واوسي. دغه همکاري شته،
ولې داسې بیا ځینو جوګ د دین راپور وغوښتل چې موږ هم 2-3 ځای خبر سو هغه هم دغه د رئیسانو پوهاوی سم نه و په دې برخه کې هغه هم بیا موږ موضوع حل کړه رئیسانو په دې باندې پوه کړه نه تاسو د سوال کولو د ځواب اخیستلو په دې کې سانسور مه لګوئ په خبریال باندې صرف تاسو دوی سره همکاره اوسئ چې دوی تر مشر پورې ورسیږي په دې لار کې له امنیتي ستونزو سره مخ شي تلاشي سره په خبر خورد سره وسی او مخکې کوم اجازه نه ورکول کې دا ستونزه حل شي انداسي او فضا رامنځته شي کوم ولایت کې دا پیکلا بیا تکرار سي بیا موږ په هواي راوستل شو هغه اصلي علت دا د سیاست په کې د په هواي کم وي